نبی به فرمایل چې ما ته کلم س ټینشن س تکلیف س مصیبت راشي یا مې س تړو شي یو حاجت او یو ضرورت مې پیښ شي نو ما ته خپل استاد محترم یو درې الفاظ ښودلي دي یو درې الفاظ راله ښودلي وی دا ویم سحر ویم مازیګر پورې زما مسله حل کیږي مازیګر ویم سحر پورې زما مسله حل کیږي هغه الفاظ ته نه ویم زما عزت مندو دا الله په ذکر باندې الفاظ داسې دي دا مې سره خوش طبیع وګړه نه ویم الحمدلله ما کې ابل وزیرا ازوی میرا تویرا ستاسو په دې بیاناتو باندې تاسو یو وظیفه ورکړې باغې باندې چا څه شی ورته وی سو جواب کړي چې استاد یې ته چې صرف دا وظیفه ورکې نو خلک به په مانځ کې دې وظیفو طرف ته خیال کوي مدار چا خپل ذهن دی او دار چا خپل رائے ده چا کمنټس ور دغه ورکړي چې را دا وظیفه ته داسې ورکې او دا داسې چل الله دې مونږ پوي کې زه خو کوشش دا کوم زما کوشش بداوی زتا ته وظیفه درکم ستا چې کم دی اللہ سر تعلق پیدا شي مفتی ظہور علی خان سے فرمائی وظیفہ اسے کہتے ہیں جو زندگی کا حصہ بن جائے وظیفہ کہتا ہوئی چستا دا زندگی حصہ جوڑ شي آگا الفاظ دان سر یاد کے حسبی حسبی ربی مربی درے الفاظ دی حسبی ربی مربی حسبی کافی دے ما دا پارا ربی زما رب ما دا پارا کافی دے او کم رب مربی چه کم رب زما تربیت کولو والا دے زدہ مور بخیٹا کی چاپ جوڑ کرم دا مور دا خیٹا نے چاروی استم حسبی ربی مربی کافی دے ما دا پارا رب زما چه زما تربیت کو ان کے دے